میناوی کوری وی هوا وطن وطن وی ژوند کپکې سخت هم وی آشنا. واکسین پوښښ نظر تیرو کلونو ته لوړ شوی ده، خو بیا هم هغه حالت ته نه دی رسېدلی چې موږ او شریکان مو قناعت پرې وکړو. د واکسین د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د خلکو تشویق کول واکسین واخلي زموږ د اساسي اهدافو څخه دي او زموږ د معافیت کتلوي ستراتیژي کې هم د سپلایي او هم د تقاضا په برخه کې چالشونه په نښه شوي دي او حل لارې ورته روښانه شوي تر څو د روټین واکسینو پوښښ په ټول افغانستان کې لوړې کچې ته ورسېږي. واکسین پوښښ ډېرولو لپاره په ټولنه کې د واکسین اخیستلو لیوالتیا د ایجاد څخه علاوه یو شمېر مالی مصارفو ته هم اړتیا لري. مثلا خپل د واکسینونو تدارک، انتقال افغانستان ته او بیا ولایتونو ته او هلته په ذخیره کول او د مسلکي کسانو په ذریعه تطبیق، دا ټول مصارفو ته اړتیا لري او زه هم په دې برخه کې د نړیوالو همکارانو څخه مننه کوم چې زموږ ملاتړ یې کړی دی. دا چې حل لارو باندې کار وکړو چې د اقتصادي پلوه مناسبې وي. مثلا که موږ غواړو د پولیو د محو کولو پروګرام له طریقه د پولیو واکسین د پوښښ لوړولو، نو باید په عین وخت کې د نور روټین واکسینونه هم تطبیق کړو تر څو په کمو مصارفو په خلکو ته بېلابېل واکسینونه خدمات وړاندې شي. زموږ په نوې روغتیایي مجموعې کې په ټولو قدمو کې د واکسین اهمیت ته په کتلو واکسیناسیون پروګرام په نظر کې نیولی دی. په دې سره د مدغم او د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو ترڅنګ د پولیو او نورو واکسینونو په ثابتو مرکزونو کې وړاندې کیږي. که تاسې زموږ د ابتدایي روغتیایي کلینیکونو چې د کلیو په سطحه دي الکترونیکي سب سیستم کې همکاري وکړئ تر څو وکولای شو د کلي نفوس ثبت شي او واکسین او ناواکسین شوي کسان تفکیک کړي. دا به ډېره مؤثره وي. د پولیو واکسین د پوښښ د لوړولو لپاره زموږ او ستاسو تخنیکي ټیمونه د ځینې مجلسونه وکړي او مؤثره لاره چې واکسین پوښښ لوړ کړي او خلکو ټولنې مشرانو ته قابل د قبول وي او کلتوري حساسیتونه پکې په نظر کې نیول شوي وي، همغږي وړاندیز کړي تر څو وکولای شو جنوبي او نورو ولایتونو کې واکسین پوښښ لوړ کړو. د پولیو واکسین د پوښښ د لوړولو لپاره زموږ او ستاسو تخنیکي ټیمونه د ځینې مجلسونه وکړي او مؤثره لاره چې واکسین پوښښ لوړ کړي او خلکو ټولنې مشرانو ته قابل د قبول وي او کلتوري حساسیتونه پکې په نظر کې نیول شوي وي، همغږي وړاندیز کړي تر څو وکولای شو جنوبي او نورو ولایتونو کې واکسین پوښښ لوړ کړو.